أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد د سورې بقره په 243 آیت کې یو او په مخکې آیت کې الله سبحانه وتعالی د دې مسائل بیان کړل، احکام بیان کړل، د طلاق مسائل احکام دا الله سبحانه وتعالی بیان کړل او په دو آیت کې 243 آیت کې چې نننۍ آیت دی په دو کې الله سبحانه وتعالی بل موضوع راخلی او سوره بقره کې مخکې هم موږ تاسو ویلي وو چې سوره بقره کې ډېر اخلاقی احکام د ژوند احکام قانونونه او هر موضوع کې الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ته احکام لګلي دي په سوره بقره کې چې د لمانځه په باره کې موږ تاسو احکام ولیدل، اخلاق په باره کې او د امتحان په باره کې چې الله سبحانه وتعالی انسان امتحانوي په خیر او شر باندې دا موږ تاسو ولیدل، د صبر په باره کې دا ټول احکام و چې الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ته وښودل په سوره بقره کې او په 243 آیات کې چې په دو آیات کې الله سبحانه وتعالی او د دونه بل آیات پسې دوه درې آیات ورسته پس د دو آیات نه الله سبحانه وتعالی دوه مثاله ښیي، دوه مثاله یا فرض مثال د دوو ډلو کیسې موږ تاسو ته بیانوي چې دا دوه ډلې کیسې او دلته موضوع د دو ده چې موضوع د جهاد ده، د کفارو په مقابل کې جهاد کړل، هغه جنگي کفار چې دي دغه په مقابل کې جهاد کړل او موږ تاسو د جهاد مسائل او موضوعات او قانونونه هغه موږ تاسو او په تیرو درسو کې د سوره بقره تقریبا په 129 آیت کې موږ تاسو د جهاد احکام د جهاد د قانونونه شرایط د ټول موږ تاسو ویلي دي. نو دلته الله سبحانه وتعالی د سیاست په باب کې مسلمانانو ته احکام ورکړي. اوله ډله چې ده د اول ډلې کیسه چې الله سبحانه وتعالی دلته کا دغه ډله د ظالمینو په مقابل کې د کفارو په مقابل کې نه دی تدلی او جهاد نه دی کړی او د مرګ د ډار نه دی ویلي دي که موږ جهاد وکړو که موږ ولټیو او جنگ وکړو په دو جنگ کې به موږ مړه شو د مرګ د ډار نه دی ویني جهاد پرېښی دی نو د دې آخر عاقبت څه شوی دی او بل ډله قصه چې الله سبحانه وتعالی کا هغه بیا د کفارو په مقابل کې تدلی دي او جنگ کړی دی او هغه بیا مثبت هغه نتیجه یې لاس ته وړې ده. دا یو آیت موږ تاسو وی 243 آیت کې الله سبحانه وتعالی وایي چې ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ألم ترى آیا تا ندیلی دلی؟ دا کلمه منظور ده چې آیا ته نه خبر؟ تا ته خبر نه دی رسیدلی؟ آیا تا ته معلومات نشته؟ منظور ده چې یعنی که ته په وخت کې ژوندی نه وې خو کیسې تا اورېدلې دي د دغو ډلې په باره کې معلومات خلکو ته شته دي نو فرض مثال زه د روس په وخت کې چې روس حمله کړې وه په افغانستان باندې زه ژوندی نه وم یا فرض مثال نه وم او ما ته معلومات نشته چې څه رقم حالات و څه رقم وضعیت و نو اوس که ویوي چې آیا روس دې ونه لیدل څه رقم په افغانستان حمله وکړه یعنی معلومات درته نشته روس دې ونه لیدل
ونه لیدلو خو ما خو ونه لیدلو ځکه چې زه خو وړ ومه یا فرض مثال نه وم پیدا نو زه وړ ومه نو ما خو نه دی لیدلی منظور دا دی چې آیا ته نه خبر یعنی دا خبر ټول ته رسېدلی دی منظور دا دی الم تره آیا ته نه خبر ای پیغمبره الی الذین په هغو کسانو باندې خرجو دغو کسانو نه ته نه خبر الی الذین دغو کسانو ته نه خبر یعنی هغه خلک چې ویني داسې خلک چې اوس منظور د الله سبحانه وتعالی دا دی چې رسول الله ته ووایي که چیرې جهاد دغه مسلمانان ونه کړي دی ناکامي د کفارو په مقابل کې باید جهاد وشي الم تر الی الذین خرجوا آیا ته نه خبر دغو ډلې په باره کې دغو خلکو په باره کې چې دی ووتل خرجو دی ووتل من دیارهم د خپل کورونو نه ووتل من دیارهم د خپل کورونو نه ووتل وهم الوف او دی په زراو نفرو په زراو نفرو یعنی زر نه وو دوه زر نه وو ډیر په زراو نفر وو حذر الموت د مرګ د ډار نه حذر ډار موت یعنی د مرګ د ډار نه دی ووتل او کورونه یې پرېښول نو په دې باندې کفار مسلط په دې باندې کفار حکومت کړل او دې ته الله سبحانه وتعالی اتمن امر کړی و د جهاد چې د دغو هغه په مقابل کې باید جهاد وکړو اما دې جهاد نه وکړی او د مرګ د ډاره چې موږ مړه نشو په جهاد کې دی وتښتول او د کورونو نه ووتل فقال لهم الله نو الله سبحانه وتعالی دې ته وویل دې ته یې دو خطر وویل فقال لهم الله سبحانه وتعالی دې ته وویل امر ورته وکړ موتو مړه شئ الله سبحانه وتعالی د دې د ګناه په سزا کې ورته وویل چې مړه شئ یعنی د دې اجل خو نه ورسېدلی اما دا د الله سبحانه وتعالی حکم دی امر دی کله چې یو چاته وکړو او مخکې د یعنی د یوه ګناه په مقابل کې وویي سزا ورکړو موتو مړه شئ ثم احیاهم بیا الله سبحانه وتعالی دی ژوندي کړل دی چې مړه کړل بیا یو څو وخته بعد بیرته دی ژوندي کړل ان الله لذو فضل على الناس دا په بعض تفاسیرو کې ویل شوي دي چې دا یو پیغمبر و د دې په وخت کې چې دا پیغمبر نه هغه بیا ورسته کیسه ده دا نه دی خو نو دلته ورته ویلي دي چې دا یو پیغمبر و د حزقیل په نامه یو پیغمبر و د یو پیغمبر و حزقیل په نامه نو پیغمبر ورته ویلي چې الله سبحانه وتعالی امر تاسو ته کړی دی چې تاسو جهاد وکړئ نو دی جهاد ونه کړو نو الله سبحانه وتعالی دی ته ویل چې مړه شئ دی مړه کړل بیا نو پیغمبر دعا کړې ده حزقیل دعا کړې ده او الله سبحانه وتعالی بیرته دی ژوندي کړی دي نو دغه قصه چې دا پیغمبر و د حزقیل په نامه د دې په وخت کې دا په بني اسرائیل کتابو کې راغلي مثلا په انجیل کې یا فرض مثال په تورات کې راغلي دي نو دا امکان لري چې رښتیا وي شاید هم درواغ والله اعلم نو د بني اسرائیلو کوم کتابو کې چې کوم موضوعات راغلي دي هغه په 3 رقمو باندې دي یو هغه خبرې چې هغه قرآن کریم او د دین هغه مینی هغه منلي دي مثلا تایید کړی دي دغه په اړه کې موږ په قرآن کریم کې یا په احادیث کې راغلي دي هغه موږ منو هغه شته او هغه بعضی دي چې بیا هغه رد شوي دي رد کړی دي انکار کړی دی الله سبحانه وتعالی انه هغه بیا موږ ردو اما بعضی بیا رسول الله صلی الله علیه و چې ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم نه هم دی هغه کوي تاییدوي او نه هم ردوي شاید وابه والله اعلم ځکه چې د حزقیل پیغمبر په باره کې په قرآن کریم کې څه نه دي راغلي شاید هم داسې پیغمبر و والله اعلم شاید هم نه و
نو دی بیرته الله سبحانه وتعالی ژوندي کړل. ان الله لذو فضل علی الناس. نو دی ته ور وښیي چې ګورئ چې د مرګ دا نه دی چې مرګ حتما تاسو ته په جنګ کې راځي. که تاسو جنګ وکئ بس مړه کیږئ، که جنګ ونه کوئ تاسو نه مړه کیږئ. نه داسې نه ده. ځکه چې په 188 آیت کې، په 188 آیت کې آل عمران دریمه سوره ده، او دا آیت ما په ګروپ کې عکس اچولی دی. دغه عکس وګورئ. په دو کې په سوره آل عمران کې دریمه سوره 188 آیت کې الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين. هغو کسانو چې دی وویل د خپل ورونو په باره کې، کله چې ورونه یعنی هغه مسلمانان چې په مدینه کې وو او دی تللی وو جنگ احد ته تللی وو، او هلته ډېر شهیدان شوي وو، او بیا منافقین چې نه وو تللي او په مدینه کې ناست وو جنگ ته نه وو تللي، دی بیا د هغو په باره کې خبرې. الذين قالوا، هغو کسانو چې وویل لاخوانهم د خپل ورونو په باره کې وقعدوا، او دی په خپله ناست وو، دی جهاد ته نه وو تللي په مدینه کې ناست وو. لو اطاعونا ما قتلوا، که د موږ خبرې منلې وای نو دی به نه مړه کېدلی، دی به نه مړه کېدل. منافقینو ویل که چیرې دی د موږ خبر منلې وای، موږ ورته ویلي وو چې تاسو ما سئ جنګ ته مړه کېږئ. نو که چیرې د موږ خبرې منلې وای او د موږ سره ناست وای په مدینه کې، دی نه وای تللی هغه ته جهاد ته جنګ ته، نو دی به اوس نه وای مړه. الله سبحانه وتعالی ډېر ښه ځواب ورکوي. قل ورته ووایه فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین. که تاسو رښتیا ویایئ، ان کنتم صادقین، که تاسو رښتینی یئ، که تاسو رښتیا ویایئ چې تنها په جنگ کې مرګ شته او غیر د جنگ نه څوک نه مړه کیږي، نو که تاسو رښتیا ویایئ نو تاسو د خپل ځانونو نه مرګ لرې کړئ، د خپل ځانونو نه مرګ لرې کړئ. نو ولې هر یو تاسو بیا مړه کیږئ، حتی په مدینه کې ناست یا جنگ ته نه یې تللی، او په کور کې مو په خپله په ځای کې تاسو مړه کیږئ. نو تاسو که کړلی شئ رښتیا ویایئ، تاسو د خپل ځان نه مرګ لرئ. تاسو خو جهاد ته هم نه یې تللی، تاسو خو جنگ ته هم نه یې تللی، تاسو ولې مړه کیږئ؟ نو مرګ دا نه دی چې ولا په جهاد کې سړی مړ کیږي تو چې جهاد ونه کړو، تو چې دا خو خونریزي ده، دا خو فرض مثال خیر پرېږده مشکل نه لري کافران راشي. نه، مرګ په جهاد کې نه دی، په جنگ کې نه دی. خالد ابن ولید د ټولو نه زیات جنگونه یې وکړل، خالد ابن ولید د ټولو نه زیات جنگونه وکړل او په هیڅ جنگ کې دی مړ نه شو، آخر کې په خپل ځای کې مړ شو. خالد ابن ولید چې په دې سیف الله لقب واده ده، د الله سبحانه وتعالی توره لقب واده ده، او په ډېرې جنګو کې وجنګېدله او دی شهید نه شو، او دی په کوم جنګ کې مړ نه شو، اما په خپل ځای کې مړ شو. نو د الله سبحانه وتعالی چې د هر انسان مرګ هر چیرې موږ ته کړی وي، ملته همغه مرګ ورسي. بیرته رسو درس ته. ادامه ای ده چې د آیت ان الله لذو فضل علی الناس، په حقیقت کې الله سبحانه وتعالی فضل والا دی، الله سبحانه وتعالی نیکی والا دی، الله سبحانه وتعالی احسان والا دی، د احسان چښتن دی، د نیکی چښتن دی، د احسان چښتن دی، د نیکی چښتن دی الله سبحانه وتعالی په خلکو باندې، یعنی الله سبحانه وتعالی چې داسې په تاسو باندې تاسو ته امر کا د جهاد، یعنی د الله سبحانه وتعالی فضل دی چې که تاسو جهاد ونه کوئ په تاسو باندې کفار بیا مسلط کیږي او بیا تاسو کفر او شرک ته کش کیږي او د تاسو ابدي ژوند خرابېږي. نو دا د الله سبحانه وتعالی یو فضل او کرم دی چې په تاسو باندې جهاد فرض کړی دی، تر څو پورې د تاسو ایمان وساتل شي، د تاسو اسلام وساتل شي، د تاسو اولاد د هر فتنې نه وساتل او ابدي ژوند هم خراب نشي.
نو دا د الله سبحانه وتعالی نیکی ده، دا د الله سبحانه وتعالی احسان ده چې د انسانانو څخه. ولكن اکثر الناس لا يشكرون. لیکن اما اکثر خلق بیا شکر گزار نه دي. لا یشکرون، شکر نه وباسي. اکثر خلق شکر نه وباسي. او په دو کې موږ تاسو پوهیږو چې واقعا هم موږ تاسو که نن ورځ په جامعه کې وګورو او همیشه چې وګورو په تاریخ کې وګورو، نو نن ورځ په جامعه کې ډیر کم خلک دي چې هغه شکر گزار دي د الله سبحانه. نو اکثریت خلک چې دي، ډیر خلک چې دي، هغه ناشکر. او همداسې الله سبحانه وتعالی بل چیرې د ایمان باره کې ویلي دي چې اکثره خلک ایمان نه لري. نن ورځ که موږ تاسو وګورو، ډیر کم خلک مسلمانان نسبت هغه ته نصاراو ته کم دي. نصاراو تقریبا 2.5 میلیارد خلک دي په دنیا کې، او مسلمانان 1.5 میلیارد دي. نو کم دي. او بیا په دو مسلمانانو کې واقعي مؤمنان ډیر کم دي. بیا په دو مسلمانانو کې هغه څوک چې په خپل اسلام باندې کلک وي، هغه واقعي هغه اسلام په خپل ځان باندې تطبیقوي او هغه واقعي اسلام باندې عمل کا، هغه بیا کم دي. او صحابه وګورئ، صحابه کم وو. د رسول صلی الله علیه وسلم چې کوم صحابه وو، هغه کم وو نسبت مشرکینو ته. نو الله سبحانه وتعالی دلته کوي چې ولكن اکثر الناس لا يشكرون، لکن اکثر خلق شکر نه وباسي. یعنی د دغو احساناتو چې الله سبحانه وتعالی په خلقو کا، د دغو نیکی چې الله سبحانه وتعالی په خلقو کا، د شکر د الله سبحانه وتعالی نه وباسي. د په مقابل کې بل آیت ترڅو 243 آیت کې الله سبحانه وتعالی وایي چې وقاتلوا فی سبیل الله واعلموا ان الله سمیع علیم. وقاتلوا، او تاسو جنگ وکئ. وقاتلوا، تاسو جنگ وکئ فی سبیل الله، د الله تعالی په لار. الله تعالی په لار کې دلته موږ تاسو ته وایي چې که جهاد کوي، د کفارو په مقابل کې جنگ کوي، د تاسو جنگ باید د الله تعالی په لار کې د الهی کلمت الله په باره کې. یعنی د دو خاطر وي چې تاسو نیت هم دا وي چې د الله سبحانه وتعالی دین هغه زورور شي، د الله سبحانه وتعالی دین حکومت وکړي، د الله سبحانه وتعالی قانون، شریعت، قرآن و حدیث دا هغه شي تطبیق شي، او دا د خلکو د مسلمانانو په ژوندو کې عملی شي. دو خاطر تاسو جهاد وکړي، دو خاطر تاسو جنگ وکړي، نه د خپل ژبې د خاطره، نه د تنادي مثلا د وطن د خاطره، نه د مسلمانانو وطن چې دغه اسلام. ټول اسلامي مملکتونه باید یو شي. اما د چې نن هر اسلامي مملکت جدا شوی دی او یو بل سره اتفاق نه لري، هلته کفار د موږ په مقابل کې یو ځای شوي دي او موږ دلته ټوټه او پارچه شوي یو. دا خلاف د اسلام. اسلام دا نه دی ویلي. اسلام ویلي دي چې ټول مسلمانان باید یو وي، لکه یو بدن، لکه یو جسم. داسې باید وي. وقاتلوا فی سبیل الله، نو تاسو جنگ وکړئ د الله تعالی په لار کې. د الله تعالی په لار کې جنگ وکړئ، د ژبې د خاطر نه، د قوم د خاطر نه، د خپلوانو د خاطر نه، د چوکیو د مقام د خاطر نه، د غنیمتو د خاطر نه، د پیسو د دنیا د خاطر نه. هغه به جهاد نه دی. جهاد به نه قبلی، الله سبحانه وتعالی نه قبلی. جهاد فقط د الله سبحانه وتعالی د خاطر وي. واعلموا، او په دو باندې ښه پوه شئ، ان الله سمیع علیم، چې الله سبحانه وتعالی ښه اوریدونکی او ښه خبر دی. او دا چې تاسو یعنی بیا کله جنگ ته ووځئ او د تاسو نیت بل شی وي، الله سبحانه وتعالی په دو باندې ښه پوه دی. د تاسو نیت بل شی وي، په دو باندې الله سبحانه وتعالی ښه پوه دی د تاسو په نیتو باندې، چې تاسو د څه د خاطره هغه کوي، جهاد کوي. په دو باندې الله سبحانه وتعالی پوهي، خبر دی، او د تاسو خبرې هم اوري. ښه اوریدونکی دی. نو دا یوه ډله، د دوی یوې ډلې قصه
الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ته وکړه چې دی د الله سبحانه وتعالی په لار کې جهاد ونه کړ، د مرګ د ډاره دی وتښتېد. بعضې مفسرینو ویلي دي چې دغه ډله خلک د دوی په هغه کې په منطقه کې او دوی په مملکت کې دوی په منطقه کې هغه طاعون مرض راغی او د طاعون مرض د خاطره دی وتښول چې دا ډېر د دغو آیاتو سره نه خوري. دا کیسه هغه کیسه هم په هغه کې نه درغلي، په احادیثو کې نه درغلي. اما دا کیسه چې ویني دی د ظالم حکومت د کافر حکومت په مقابل کې ونه درېدل او جهاد ونه کړه، او دا کیسه یې دوست خوري ځکه چې بیا په 243 آیت کې الله سبحانه وتعالی ویلي وقاتلوا فی سبیل الله د جهاد خبر کو، بیا د جهاد او د جنگ خبر کو الله سبحانه. نو د دو آیاتو سره دا کیسه خوري، اگر چې دا په اسرائیلیاتو کې راغلي دي، نو والله اعلم شاید احتیاط. اما الله سبحانه وتعالی چې موږ تاسو ته کومه کیسې چې په قران کریم کې موږ تاسو ته الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ته دغه فرض مثال تاریخ نه وی ځای نه وی چې چیرته و څخلی و ډیر جزئیات نه وروړي، فقط هغه ځایونه موږ تاسو ته د کیسې بیانوي چې موږ تاسو ته په هغه کې پند او نصیحت عبرت وي. او هر قصه چې موږ تاسو ته الله سبحانه وتعالی بیانوي یې د دوه خاطره چې موږ تاسو عبرت واخلو، موږ تاسو پند حاصل کړو، نصیحت واخلو، نه چې ساتم په تیر شي. ولا قران کریم کې ډېرې قصې دي چې د قصې وې ساتم لږ تیر شي، نه، الله سبحانه وتعالی د ساترې د خاطر قصې په قران کریم کې نه دي. نو په 245 آیت کې بیا الله سبحانه وتعالی ویلي دي چې 245 آیت کې من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. من ذا الذي څوک دی هغه کس چې یقرض الله قرض ورکا الله سبحانه وتعالی قرضا حسنا نیک قرض ښه قرض ورکا. نو الله سبحانه وتعالی خو قرض ته ضرورت نه لري، خو دلته وی څوک شته دی چې قرض ورکا. مخکې الله سبحانه وتعالی مخکې آیات کې موږ تاسو وقاتلوا فی سبیل الله، الله سبحانه وتعالی ویل چې تاسو جهاد وکړئ د الله تعالی پر لار کې. نو د جهاد کې مال ضرورت دی. کله چې مال نیوي په جهاد کې، نو هغه جهاد بیا مخته نشي تللی. نو الله سبحانه وتعالی دلته ویلي دي چې څوک شته دی چې په دو جهاد کې کومک وکړي د مسلمانانو سره، د الله سبحانه وتعالی په لار کې روپۍ مصرف. نو په جهاد کې مال ډیر ضرور دی چې مال مصرف کو. او الله سبحانه وتعالی بل چیرې په قران کریم کې ویلي دي چې هغه کسان چې په خپل مالونو باندې او په خپل ځانونو باندې جهاد، یعنی دوه شی ډیر مهم دي په جهاد کې، یو مال او یو ځان. دا دواړه شی باید انسان چې کله جهاد ته ځي باید الله سبحانه وتعالی یې مصرف جهاد کې. من ذا الذي نزل الله سبحانه وتعالی چې څوک دی هغه کس چې یقرض الله سبحانه وتعالی الله سبحانه وتعالی قرض ورکوي، ښه قرض، نیک قرض. الله سبحانه وتعالی قرض ضرورت نه لري، اما دلته موږ تاسو ته وایي چې فرض مثال چې موږ یو انسان ته قرض ورکوو، هغه قرض بیرته موږ ته ګرځي، اصلا بیرته موږ ته موږ قرض کوي، یعنی هغه روپۍ د موږ چې قرض یو چاته ورکړی دی هغه ورکی نه، بیرته لاس ته راځي. نو دلته الله سبحانه وتعالی دغه مصرف چې موږ د الله سبحانه وتعالی په لار کې کو، په جهاد کې کو، الله سبحانه وتعالی وایي چې دا قرض دی د ما سره نه تبا کیږي، دا به زه بیرته درکوم، لږ نرکوي، ماغه یو شی نرکوي، څو برابره اضافه موږ ته کوي. او دا هغه سود دی چې حلال دی، اما دلته که موږ تاسو فرض مثال یو انسان ته قرض ورکو او ورته ووایي چې فرض مثال 10,000 قرض ما تاسو درکړم، ته به ما ته 15,000 راکوي، دا سود حرام دی. اما دلته الله سبحانه دا هغه سود دی چې الله سبحانه وتعالی ته موږ قرض ورکوو، د الله سبحانه وتعالی په لار کې موږ روپۍ مصرفوو او الله سبحانه وتعالی موږ ته دغونه اضافه بیرته، دا حلال سود دی.
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، څوک دی هغه کس چې قرض ورکوي الله سبحانه وتعالی ته نیک قرض، فیضاعفه، الله سبحانه وتعالی ورته زیاتوي، نو ورته زیاتوي الله سبحانه وتعالی له د ده دپاره زیاتوي اضعافا کثیره، څو وارې زیات، څو وارې ورته زیاتوي. که دی 10 روپۍ په دنیا کې مصرف کا، الله سبحانه وتعالی شاید 1000 روپۍ ورکړي، یا په دنیا کې بیرته ورکا 1000 روپۍ ورکا په آینده کې، یا شاید هم اجر په آخرت. والله یقبض و یبسط و الیه ترجعون. نو انسان چې کله د الله سبحانه وتعالی په لار کې روپۍ مصرفوي، نو دا آیت باید د په فکر کې وي چې د ما دغه روپۍ چې زه د الله سبحانه وتعالی په لار کې مصرفوم دا ضایع کیږي نه، بیرته الله سبحانه وتعالی ماته دو څو برابر اضافه بیرته ما درکوي. والله یقبض و یبسط و الیه ترجعون. نو او الله سبحانه وتعالی دی چې یقبض چې اخلي د چا نه روزي، یقبض اخلي یا تنګوي د چا روزي، و یبسط او فراخه کوي د چا روزي. نو دا د چا روزي تنګول او د چا روزي فراخول دا د الله تعالی، الله سبحانه وتعالی کار، دا د خلکو کار نه دی، دا د بندگانو کار نه دی، دا د مملکتو او د کفارو د کار نه دی، دا د الله سبحانه وتعالی کار دی. چې الله سبحانه وتعالی دی چې د انسانانو چې د چا هغه وغواړي روزي وغواړي تنګوي او د چا وغواړي هغه فراخه کوي. و الیه ترجعون، او تاسو ټول بیا الله سبحانه وتعالی خواته ورګرځول کی، تاسو الله سبحانه وتعالی خواته ورګرځول کی، یعنی که تاسو وغواړئ که ونه غواړئ تاسو به وګرځول شئ الله سبحانه وتعالی، تاسو به د الله سبحانه وتعالی مقابل کې به یوه ورځ ودرول شئ، یعنی په زور به تاسو ودرول شئ. که تاسو غواړئ هم نه، تاسو تښتېدای نه شئ، د الله سبحانه وتعالی په مقابل کې بیا ودرئ یوه ورځ. نو د الله سبحانه وتعالی په لار کې جهاد وکړئ او په دو لار کې یې مصرف کړئ، د جهاد په لار کې مصرف کړئ او د الله سبحانه وتعالی په لار کې مصرف کړئ. والله یقبض، الله سبحانه یعنی ونه داشته چې والله ما روزی به تنگ شي که زه دلته مصرف، که زه مصرف کما ما روزی به تنگ شي، ما روپۍ به کم شي. نو الله سبحانه وتعالی وی چې روزی تنګونکی او روزی فراخونکی هغه الله سبحانه. د تاسو نه کوششونه، د تاسو تلاشونه، د تاسو سعی، د تاسو تپ تلاش ده نه ده. نو فراخونکی او تنګونکی د روزي د الله سبحانه وتعالی دی. و الیه ترجعون، او تاسو به ټول ورګرځئ الله سبحانه وتعالی خواته، ورګرځول کی بیا الله سبحانه وتعالی ته، او بیا ولته بیا تاسو جواب ورکوئ. نو خپل اعمال کوم رقم چې الله سبحانه وتعالی ویلي دي، په کوم قانون چې الله سبحانه وتعالی ویلي دي، په هغه رقم باندې تاسو خپل ژوند تیر کړئ. که مو جهاد وي، که مو ژوند وي، که مو کورنۍ ژوند وي، که مو برون معاملې وي، که هر اړخ وي د ژوند مو، نو تاسو باید د الله سبحانه وتعالی د قانون په اساس باندې ژوند وکړئ. ټول ژوند 24 ساعت ژوند دی، انسان باید د الله سبحانه وتعالی په قانون باندې وشي. نو هغه بله قصه، د بلې ډلې قصه چې ده هغه به انشاءالله په بل آیت کې راځي، په 246 آیت کې راځي، چې هغه به انشاءالله بیا په بل درس کې ووایو. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.